او چاربیتره چې وی باران کې سیدل ورته پروت په خانه کې وو او روان صاحب وی باران کې سیدل ورته پروت په خانه کې وو زمونږ په کوټه به د شرقي شیشه کې وو نو باران کې سیدل وو کچ زمونږ کور او د خور په خاړه به ولې وکړ زما مور او په جیمی کې به مونږ پاستانه کې بل اورو اند اور به مېس کې پروت پر سیلور چینا کې وو زمونږ په کوټه به د شرقي شیشه کې وو مننه جی نی په اور به چینک پروت په کې چې به بهیدل او ډوډۍ به د جوارو مونږ هغه سره خوړل او چې ډیره بتاو دو نو په جام به مونږ وټله او هر کس په ځانته یې د سرمن یو کټکې وو زمونږ په کوټه په د شرقي شیشه کې وو نی په جام کې به سړولې مونږ ځان لا چایانه او ساروی را کړ ډیرو مونږ ساتلې بغواګانې او روړې به مو ارډ نه پترنګل کې غیاګانې او غیا وروړو لپاره مو ساتلې او خرګې وو زمونږ په کوټه په د شرقي شیشه کې وو صدر صاحب چې غیا به مونږ کوله مازیګر په ارډ کې نینې به مو اکثر ځان پرواتې کړلې بابټ کې او هغه به مو چې چلی چې بسم لاستو پکټ کې نو کیسه بنیا شروع کړه چې په خوا یو شلګوتې و زمونږ په کوټه به شرقي شیشه کې مننه جی نو کیسه بنیا شروع کړه مونږ په خوان به اوریدل او کیاره به کوټه کې یو ډیوه به بلېدل او ډوډۍ به مونږ اکثر د شړشم ساګ سره خوړله او په ساګ به مو اچول او ټکېدلې مرچکې و زمونږ په کوټه به شرقي شیشه کې مننه جی ډوډۍ سره خوراک به زمونږ ساګ یا شملې وي او سبزه کې په پخکل مورتورې یا کارېلې وي او نه جنګ نه جګړې نه دیو بل نه ګیلې وي نو څو خپل مشرانو په سرکل بیا پټکې و زمونږ په کوټه په شرقي شیشه کې و نو څو خپل زمانہ و څو خپل مشرانو درونو نه خواګه براته چم کې گاونیانو وی مومنه کا سایات شي هغه مو چې ماشومانو نو به مقوله ور سره پټو پکې و زمونږ په کوټه په شرقي شیشه